بیا دوی چې کومې خبرې کوي دا د ځان نه جوړې کړي دي. نو تبلیغي جماعت 6 نمبر بیانې او 6 واړه نمبر د قرآن پاک نه او د حدیث مبارک نه ثابت دي. اولنې کلمه طیبه ده. د کلمه طیبه خلق د دعوت ورکي، خلق د شرک نه منع کوي، موحدین جوړي. دغه د انبیاء علیهم السلام کارو هم دغه د انبیاء علیهم السلام د نائبینو کارو چې خلق له اسلام طرف ته دعوت ورکي، خلق له اسلام طرف ته راوبلي. نو دا د تبلیغي جماعت کار دی. او قرآن پاک هم دا غواړي چې تاسو دا وینا کوئ چې الله لا اله الا هو، الله نه سوا بل څوک د بندګۍ لایق نشته. دغه د کلمې طیبې مقصد دی. دویم شی چې کوم ښي تا ته او ما ته هغه څه شی دی مز. قرآن پاک ډک نه دی، بار بار وایي چې مز پابندي کوئ، مز پابندي کوئ. مسلمان صفت دا چې هغه مز کوي. نو تبلیغي جماعت موږ ته دغه ښیي. دریم شی دی علم. نو علم هم احادیث مبارکه او قرآن پاک د هغې فضیلت بیانې بار بار چې تاسو علم چې کوم د دومره ډېر فضیلتونه دي. هغه خلق چې هغو علم یې زده کړ دی او هغه خلق چې هغو بې علمه یې دواړه برابر نه دي. قرآن پاک بار بار دا اعلان کوي. نو دا قرآن پاک نه ثابته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیاني چې بعثت معلما، زه لېږلی شوی ما معلم، ما ته علم راکړی شوی دی. د علم فضیلت دی، د ذکر فضیلت دی. قرآن پاک بار بار یذکر الله ذکرا کثیرا، الله ډېر ډېر یادوئ. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، الله تسبیح بیانوئ ماښام او سار. بار بار یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا. د الله ډېر تسبیح بیانوئ، سار او ماښام تسبیح بیانوئ. دا هم د قرآن پاک نه ثابت نه، څه بار خبره نه ده. علم او ذکر هم دې که دی. اکرام مسلمان سره ښه سلوک کول، بار بار دې زه بیانونه کومه. مسلمان سره ښه سلوک کول دا هم د حدیث نه ثابت ده او دا هم د قرآن پاک نه ثابت ده. اخلاص 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 چې هر عمل کې اخلاص پکار دی. قرآن پاک فرمایي چې تاسو دو ته اعلان وکړه چې پیغمبر ته دا ووایه انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. د سوره کهف اخري آیت ته چې دې خلقو دا ووایي چې الله سره شرک مه کوئ. او دین علماء لیکلي دې نه مراد چې کوم دی هغه شرک اصغر یعنی ریا، د ریا والا کار مه کوئ، اخلاص سره کار کوئ. اخلاص دا تبلیغي جماعت بیاني. او بیا دغه خبرې اغوستل، خلقو ته کتلل، خلقو ته دعوت ورکول، دا د انبیاء علیهم السلام کار دی او دا د انبیاء علیهم السلام نه ثابت کار دی. لہذا دا چې کوم اعتراضونه دا غلط دي. او بیا دا خو ظاهره خبره ده چې پوره دنیا کې کم ځای کې تبلیغي جماعت ګرځي. یو بنه پورې چې دا نه وینانې کې لاړ شه قبر نه وغواړه او د قبر ته سجده وکړه. لہذا د هغو ذهن کې چا تیلي وولي، غوږونو کې ورته تیلي وولي او غوږونو کې ول دا خبرې اچولي، د هغې د وجه نه د هغو دا خبرې شروع کړ دي که نه. تبلیغي جماعت دا کار نه کوي. بیا دا خبره چې څېره کې مې غاړه راغله، سیروزه کې مې غاړه راغله او دې سره سره دا څلور میاشتې کې مې غاړه راغلې. نو هر کار یو طریقه کاري او هغې لپاره څه وخت ورکول لازم. هر دغې والا سکولونو کې ګورئ، هر دغې لپاره یو کال مقرره کړی دی. دې کال کې به دا کتابونه وي، دې کال کې به دا کتابونه وي، دې کال کې به دا کتابونه وي. په یونیورسټیو کې کالجونو کې وګورئ 4 کاله به ډیپلوما، 2 کالو ډیپلوما، کال ډیپلوما. یو سړی حافظ دی، دی به 3 کالو کې حافظ جوړېږي. عالم به 5 کالو کې جوړېږي او دی به تخصص کې مفتی جوړېږي. کال کې 2 کالو کې، بعض مدرسو کې 3 کالو کې مفتی جوړېږي. ډاکټر جوړېږي 4 کالو کې به ډاکټر جوړېږي. انجینیر چې کوم دی هغه لپاره کورس دی دا والا مقرره کړي دي. دغه شان تبلیغي جماعت هم دا یو نصاب مقرره کړی دی چې دومره وخت ولګئ نو تعالی به څنګه خبر راشي، تعالی به دین منتل آسان شي. دا نه دی وایي چې دا قرآن او د حدیث ثابت دي، څنګه چې دا خبرې قرآن او حدیث ثابت نه دي. او نه چا مطالبه کړ دا چې ته ما ته وښیه قرآن کې حدیث کوم ځای کې ثابت دي چې 2 کال کې به سړی قاري جوړېږي یا به 2 کالو کې ډاکټر جوړېږي یا به 2 کالو کې هم د هغه بل کورس کې هغې نه هغه ته به ډیپلوما میلاویږي. خو هېڅوک مطالبه نه کوي. دغه شان تبلیغي جماعت ته دا مطالبه کول دا هم غلطه خبره ده. دا د هغو نصاب دی 4 میاشتې لګول، کال کې چیله لګول او میاشتې کې 3 ورځې لګول. دې لپاره سړی تازه شي، بیا راشي د الله تبارک وتعالی دین خلقو د ښیي. لہذا دا د هغو اعتراضونه غلط دي.